غالبا د یو څو ورځو وروسته نو د قضای عمرې میزجان به شروع کېږي چې د روژې په آخري جمعه کې یو 4 رکعات نفل چې په نیت د قضای عمرې وکړي چې په ټول عمر کې چې لمونځ نه کړي بس الله پاک ورته بخښه کوي. زما ګرانو عزتمن درونو، دا ډیره غلطه خبره ده چې د سال لمونځ څه پاته سوی چې د سال لمونځ ادا نه کړي د ماپښین پر لمانځه ستا غاړې نه خلاصېږي، چې د ماپښین لمونځ څه پاته چې د مازدیګر پر لمانځه دې غاړې نه خلاصېږي. که د مازدیګر لمونځ ته 2 واره مو وکړې هغه د سهار د لمانځه ځای نشي ډکولی، که 3 واره مو وکړې هم یې نشي ډکولی، که 4 واره وکړې هم یې نشي ډکولی. د ټول عمر لمونځونه په یوه د جمعې په آخره جمعه کې دا تاسو د چا څه اورېدلي دي؟ چا درته ویلي دي؟ قضای عمرې د ټول عمر قضا. نو د دې وجې یو سړی ولو هغو به ټول عمر لمونځ نه کاوه. یو خپلې ښځې ته به یې ویلی چې ښځې تا څه روز لمونځ هسې پر دې بعضې خلکو بل څه خو موږ نه دي کړي، هغه یو لمونځ چې راپاته دي هغه ته مزدي یو بانه لټوي چې د خیر سره څنګه د لمانځه څخه ځان خلاص کړو. نه کوې نصیب هم نه کوې، ته به د خدای څخه نه بیرېدونکی انسان یې، نو څه له ځان له بانه لټوې یا د خلکو سره بحث مباحثې کوي یا د نورو خلکو په زړه کې سړی شکوک راچوي یا خلک چې علم یې نه یې کړي. نو له دې وجې هغه سړي به لمونځ نه کوي. یو ښځې ته به یې ویله چې ښځې ټول عمر بس ته یو لمونځ دی ته یو لمونځ دی، خدای به نیکبخت یم، ما داسې یو لمونځ وکړي د جمعې په آخره جمعه کې مې بس لمونځ وکړي چې د ټول عمر لمونځونه بس ما ته الله پاک وبخښي. دا رنګه نه ده عزیزان. زموږ وروستی د خلکو دا حال دی، یو ځوان ماته وایي وایي ما بل هلک دی یا مې د اکا زوی دی یا مې دوست دی هغه ته مې ویل چې دا پبجي ګیم مه کوه بیا روژه ده. والله راتول چې پبجي ګیم د نبي علیه السلام په زمانه کې نه و، دا ملایان د ځانه وایي چې پبجي ګیم داسې دی و داسې دی. په پبجي ګیم باندې علماو د حرام فتوا ورکړله، ناجایز دی، حرام دی، غلط کار دی پبجي ګیم څوک دی. بنوري ټاون لوی علماو درلېږ تاسې د فتوا اوس هم شایع ده او پرته ده او پیدا کېږي. نو زموږ وروستی یو طرف ته د خلکو دا حال دی او بل طرف ته دا حال دی چې دی قضای عمرې لمونځ د چا څه ګورې اورېدلي دي په څه رقم ترتیب یې اورېدلي دي بس دی قضای عمرې لمونځ کوي او د ټول منځونه به الله پاک ورته بخښي. دا بالکل بې حقیقت ده، بې بنیاده خبره ده. دا بالکل د دین سره د دین د هدایت سره په ټکر کې خبر ده او په دین پسې دروغ تړل دي. د دې شعر کول هم ناجایزه دي، د دې بل چاته لېږل هم ناجایزه دي. دا به تاسو د یو عالمه د خولې څه دا نه واورئ. د قضای عمرې د روژې په آخره جمعه کې 4 رکعات نفل د ټول عمر منځونو در بخښل دا نسته په اسلام کې. دا د ځان تړل سوی خبره، دا په اسلام پسې دروغ تړل سوی دي. نور ستاسو خپله خوښه ده.